الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना دا بټول وایي ښا پرې دم امنن بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना सदर मुहतरम और जमा मुहतरम और मशरान और कशरान पंजोस काल उशु ستړی شو دا الله عظیم فضل او مهربانی دا چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه دا کړی یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی زما دیدانو نن 14 اگست ہے اور 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده 55 کال وشو
اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چتله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارسه زمونږ بسرو چشم دي څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډي څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کېږي. چا اوږدې اوږدې پوکړای جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راشي دا ټاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه را روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته وروړي. نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي. د مور وادم دې دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. دوه کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کړئ. ښځې کنټرول کړئ. ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ. جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده ابم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو
چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې نه خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګورا په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نه لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک کې په فیصله کیږي او په 23 کال کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناسته او لس بپاسې ده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داسې بګول او چې په لار رواني کنه داسې بګول هغه ورځ یو ماته وای پلانی دې ته تلو مله چړی منی مل تډیرو چړی منی ملسا ول چړی منی ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه کمالک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دین مردار شي په دې خله کې ورته متیازي کوي چینی منی د انګريز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وایي لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وایي دا چینی منی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چنه منه وای کنه وای اوس نه لګیاي غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انسته कि मेरी इतनी ठीक नहीं हो जाती دوست نه تیاری گئی لګي 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او ماغه چل دی وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی وای ټول وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی او چې کوم ځای خاو مل ته ودرېږي نو قبل تشتا
هر یو برا پسی زمارونو زبتا صلا حق گٹم ویل بے کنه به دا پرونم چې جوړ کړی دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران دا سره روان خدای بنیاد وباسه چرته د سړی ځامن مم شي کنه چرته به سړی شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړي عمري او دایمي ژوند ستاسو په کې سخانه کې نه ده نه په پیښور کې ده دایمي ژوند چې ده ستاسو د خاورو لاندې ده هغه کې به بیا جاړي و زمکه کلنګ دي زور اور دی زمکه کلنګ دي زور اور دی ځوانان خوند کړي را لګي تش پالنګونا پرې کړم زمکه کلنګ دي زور اور دی ځوانان خوند کړي را لګي تش پالنګونا زمکه لګ حل برات وای زمکه لګ حل برات وای چستالان دے خلق سے گزران کوینا ما درې مړی لیدلې دي درې مړی دو مړی میں 300 کاله پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسی او ما ترا غاړي وځي یو مړی میں اتل سورد پس د نوتی پا دیره کی لیدلے دے راویستوئی او کلی تے اوڑو ما ورطا دیر سوویلے چی میو باسی ویل نجی تا غاگ مکوا زم لارم ورپسی چی دا قبر رنبای تختای را لرکڑا پا خدای قسم پا کرسای ناستم دمرا لرمان تی روتا او دمرا ویختو پی او دا سی غرار شو چې ما نړ بوټو وته په سیکل را سور شمو بجلیګر ته میزان را ورسول زمون قبرونه با د لړمانو دی پوي زمون قبرونه با د اور تنور سلور منوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا منوانه چې دا تاور سره ټول کال شروزګاری او تمړشي امولا بداوي چې دې خدای وبخي او بوي او سمام پوي کړی دي چې قران تلاوت کې خپل مړو پسې بخي او روټي دې د لګانو نه وخوري او پیسې تی والی نغدي تاسو خیال راغی تاسو وطن دی یا تاسو قوم دی نن په دنیا hebat راغله دی چانا بیئے پاس با الیکشن تا ادرے دیش کدا دا اسلام ملک ہوئے او دا دا مسلمان ملک ہوئے دے کے بدا شرط لگے دلے ہوئے چی سوک دا قرآن پاس یہ غب الیکشن تا ادرے دیش پکارو کنو پکارو چی چالا قرآن ورزی چالا حدیث ورزی چپ شو کڑکڑو چاله قرآن او حدیث ورزی اب الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرېده مسلمان به نشي ودرېده دستا ملک دی یا دستا سو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلے تھرو آؤٹ ملک با بائیکاٹ کڑے ہوئے کہ مونگ الیکشن نہ کاؤ مونگ دا کابل غند انقلاب پا پاکستان کے ہوا یو طالب با
په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نغلا کړي آنند چا د لاسا غرق نه دي اجوندی دي ان شاء الله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتای څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتای او شروع په شوې ده که خیر خو کومنګ خپې دا راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقه کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګئ او ورته ووایي چې سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملاوټه به دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیس مکه ته چا وانه غستا تا آزاد شوی بنگال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس تکه لګیا د هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته څه مو وایي کشمیر با ان شاء الله د اسلام دی پوکیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلوې ورځې ته وګورئ والله کزم دشمن ما دشمنم والله کوي تبا کې گئی غر کې گئی خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي د عمل په سرکونو لویولو نه راټینګيږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکيږي نن هر ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپے سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سره به چرته پکې لاندې نه کیږي پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکې لاندې نشم کې ناشته ستا بنگلا فری बिजली फ्री गैस फ्री महल फ्री खुराक फ्री गार्ड फ्री د شاهانو ارس फ्री او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول ورځ په سړی ګرځي دا فارم والی دا څه درکا Excise in taxation. Excise in taxation. هغه ورځ یو راغی excise in taxation. موزه د ګډې زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي چې ایک ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا न इनकम टैक्स मनम
نه پراپرټي الله دې نواز شریف په لشیدارو لړمانو خوړې او سم بیا گنجې راوګت کړي دي هغه ټیکر کړی نه گنجې بیا راوګت دي راتلو سره چپړاسیان کلرکان د نوکرونو وسته ول په خزانه بوج دي نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وای چې کور دې د میردین جمعات شاه یو 22 گریډ سړی او باسا 2000 غریبان روټای پکې کیږي کنه کی نو معتبر له خو گریډونه اوچته 15 نه 16 گریډ 16 نه 17 گریډ 17 نه 18 گریډ 18 نه 19 گریډ 19 نه 20 گریډ 20 نه 21 21 نه 22 چې شنو بس په دوه خاطر ٹھیک شو غریب سره د کورونو سروے وکړه چې 100 فټه کور دی فټوارای په حساب باندې په باندې ټیکس لګي نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړي دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډای رواني کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډه لارې کې واچوي بوي ولې لکه وې تا په فوټپاث ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده دغه زنانه پتا شو ډېرې وجاړه امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه پتا سو ډېری په فوټپاث باندې زنانه نشي تیرې ده 1500 روپۍ جرم ورک د 100 روپو گاډي او سبزی نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن لا جرم دا انتها ده د ظلم کنه واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیر کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه به الله جهنم ته لي ټول علاقه کله چا په حکومت د مشرف په حکومت کې کپ پاکستان کې یو غریب اوګه ودشو د حضرت عمر کار به ور سره کیږي قسم او خورو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پختنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشتا د غریب پختنه نشتا دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ دلته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشتا په سرک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي دمره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي مونږ په پاکستان واورای داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق نن ته بیعت شو بیا بل خبره را نه یریږي 60% به الیکشن خزید کوي 60% 80% به در سره خزه په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا خور دا پلانې ده 60% دا به در سره خزي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعلق الیکشن شوق ولې نه کوي علي مفتی صاحب پارام کینا بداغو کې بزه چکم پیسې ملای کې
هل تبرات داد خوځي هل تبز تقریر کوم بس رانار سبیر مفتی محمود صاحب دا سے او خندل چې سارے پزمکا کېږي ماته بس پاران کې نه توبم دا طالب بیان ویم دا سره بز څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې دعا مرګ په وخت کې دا کلمه ماته نصیب نکي که زما به د ادنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نزب په سلور مذهب مسلمان نه زوس بادشاہ اوس بادشاہ هغه بادشاہي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکوله رحمان بابا وای وای ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري او بیڑا دے غر کا شد اقتدار په خوانګردي سر خوري لګیا ہے غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري عقوبت بدی او خند سینې وزي په دې ټکی پوښوي ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري کچا تل د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړي تو نالت هم پداسي منصفای شاه چې د حق ته باطل ورته گذر کړي بدخواهاو تسوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دے کا باور کړي کپ قدر په قیمت برل اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه میں ویلیو کني ویلی میں خو چیرې کوي میں د چیلې بچم کتلې دي کتلې هم د کنزبانی مرګ شي میں کپ قدر په قیمت برل اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه بیچاره عاجز ور بش تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوان کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور په اس د عمر تیز روان د اجل پنقارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کا چی خلیوی پسناد رب گویانے داد خام اندیخنا دا کم دلیلا چی ازغی کری پتما دا ریحانی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملد کم کاروانی قیامت کے بعد دو ډلې جوړی یو خي طرف ته یو ګس طرف ته خي طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنميانو ډلې وي نافذ الپوری وای چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظت بملد کم کاروان چې اجتناب د غیر چارو نه پجوندو نکړي سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نکړي په ژوند کې د آرام توب نه دی توبه کړي نه په ژوند دی چې دا ارړې ګډې سنبال کړي نه
د مرګ نه رستو والله چې وکړي بیا نه کېږي. لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه د ښځو د وجې نازلېږي. تباه کېږي لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والای په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې تمام ښایي چې دا دی ستاسو دشمن. نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان تیر نه کو ستا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ نه دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې، او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی. ورته یم څنګه چل دی؟ او دا ښځه یې راته ولاړی. دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي، په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي. سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نکړي. حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز کا مدام، لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نکړي. تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نکړي. حافظه نور پوسنو یارانو منازیگا، پخل غلیم تا چه خواگا پیالا دا قندو نکڑی. سبا کوئی انجام بم سی زما عزیزانو. اغا ملک مونگ پیس قیمت داغا ملک حکمران منلو تا تیار نیو چه کم ملک دا غریب د جامع او د غریب د ملاست او د غریب د روټای پرورش نه. دا ټیک ده؟ کم ملک چې د غریب بچي پسمکه باندې کاغذونه روټای راټولای او په بیا د ننبین روټای علی او اوچي خوري او کوړته وړي، هغه ملک نه ده او هغه وطن نه ده. نن مونږه چیو اور دیو بزرگ را سره ناستو نو یو خان راغی مدد وی خان را مکینو دا خوزیگی ولی کی خو خوری لاندی نا کسا چل دی. دا عادت به مونږ نه کله وځي، دا شی به مونږ نه کله وځي. بس اخري خبرې واورئ. نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي، اوس نه ورته زمونږ سلام، ښځو ته مم سلام دی او هغه سړو ته مم سلام، ټول ورته سلام. دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو، 14 اگست مبارک ہے، بمبان ہو 14 اگست
د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د دمتوب شپه ده. بیگانه به چې کوم دمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او داغه صبر ډیر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځي. د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای، د هر بغاوت. نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي، دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي. خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شي. خزه کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځان کنټرول کوي، کینی تباہ کېږي، غرق بشي، مال هیڅ پلاس نه راځي. والحمدلله چې دخله د حق وینا توفیق خدای را کړی دی. دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای د پاره مې کړی نو هغه د اجر غواړم، او که دنیا د پاره مې کړی هغه د جهنم غواړم، او که خدای نه مې کړی نو دا غینه اجر غواړم. عزیزانو تباہ کېږي. په دې پیښور کې زه وړو کې لوی شوم، ما پکې لوی لوی خلق لیدلی. ما پکې مفتی عبدالرحیم په پلځای لیدلو، ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلو. اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم، په ځای کې ناستم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعم البدل را کو چې ان شاء الله په ټول پیښور کې ثانی نشته. او یو دته مې د زړه نه دعا وزي چې د حق وینا د پاره الله دې دل سره د بچو اوږد عمر ورکي. کدا انتظامات راته د نه کوله دا دومره حق به مونږ چرته ویلې شو یا مونږ چرته د خپل بندوبست کولې شو. تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کېږي، مونږ دا سټیج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو. بیګا مې دنه پښتنه کوله ول 5000 روپۍ په دې خرچه راځي. نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص ورکوي. خدای مرکب په خبره پوهیږي کنه، دا ځان نمبر جوړه. زما علاقه کې یو سړی دی، دا غرانه بیګا چا تاسو کو ول دا څنګه سړی دی؟ مال 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جہاں کڑی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. مالدا د سپیلا قاعده 12 کاله چې په نچا کې کېدم چې راوي بس کګي. دا باز سړی کې خیال نه کړه د سپیلا کوي. نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته، په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته، د دې سوی ګیس علاج وساته، او دا ټیکسونو د دې علاج وساته، معتبر نه غسته نشه او غریب پسې دې ډلې ډلې کوشش کړي په بازارونو کې ګرځي. دا درته په همدردۍ وایم کني تب هم لار شي کم طرف ته چې جنا صاحب لاړو، صدر ایوب لاړو، یحیی خان لاړو، بوټو صاحب لاړو، ضیاء الحق امیر المومنین لاړو. اوس زه ټوپونه وای لګیا دي کوم نون مسلم لیگ کې جوړ کو کڅ شه ضیاء الحق شهید مسلم لیگ دې کې خوشاله لکه
شهیدان بشي خدای تباہ و برباد اے د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړي دي جماعت سي ټول قرآن لګیا دي په پاکستان کې خپلان دي پېماليږي خزه او نر بیګالا د قرآن قوانین بخپلان دي پېماليږي کپدې ځکه چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نيسي کنه او په دې ځای کې چې خزه ورته رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نيسي حفاظت کې چې مې زنانه دې چې لاس ته پیونه دا خراوت هم دی له کنه لا خراوت دی له خپل خاوند چې چړ دی حفاظت کوي او زه چې په مزدورۍ می چا سره نه چې ګنده په سایکل تړي هله قانون لاس کې راغتو کسٹم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځ ته وګورئ تباب شي بیړه بم غرق شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه بم د اور لمبې روزي بانک شو دا مولیانم دې ته وزګار دي کنه هم د الله اکبر ایو مولا ما ته وی مالک استا مقتدیان خطول رامیان غوندي ته څه چل کې ول نزال علی مثلا زه څه چل کوم په مصلا زداس چل کوم زداوم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله بتاسو د خدای غضب وی رسول زامنو دا دې ته چې ناس دی او دې بل یو کابل مولا مدرسې دروانو ماته چې مولانا سے مالا څه خبره مال پارام کې نه وخت دی مدرسې ته زما ول خبره خوره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډي وې مالتا غوړه دی جوړه جنازه کړې ول نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو په یو کنه ځان نه دی ویل هین جوړ کړې دي ما ته وې مال خواص سره ول چودرې دم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته غشته دی بوو چرانه د بخنه بویو نه ګوري بوی تاسو تنن مولا سپک مدرسو په راغت مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه مدارس دینیه بوي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبه حفاظت د ابراهه د فوج په بابیلو کړو اتیانو فوج پر راوستو چورانه کوي دا کعبه اے څوک نو د کعبه پختنه والا قران سوئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تذلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل تو مخوکا کی کارا پاتی بے چراو غردولو اٹمبمو پاس نه به وړوکې سورې ولاندې نه به تی دومره وشلولو په ابراهه چې کم کانه راو مارغه راوړو ابراهیم منډي کې چې دا کار وکړو منډي چې یمن ته ورسېدو بادشاہ ته چې بادشاہ خدا چلو مارغان رالو ټول فوج او اتیانې تباہ کړ ول کینه مړه مارغان څنګه تا د پسې مارغه تلې داسې پروشندان کې ناس ولې دا دی والله چې مارغه ته یو کته هغه ټوپ کو په ابراهیم کانه روغردول لاندې دا سنبای والا دومره سورای کا ورو ته د مدرسو غم وړه د دې حفاظت به خدای کوي د پوښه د ماتم پټکه خو دې تړلې ده تور ماتم نه خوشحالي ده
دا مدرسې بموي، دا طالبان بموي، دا دین بموي، دا قرآن بموي، دا نور به څوک. ٹھیک شو، کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر مې راته وخی. ته پوه شوې؟ پاکستان زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، مونږ په فخر کوو، لیکن دعا بدا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې، د پاکستان حکمران د علی غوندې راکې، د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو، قرآن غوښتو، دغه سي قرآن د پاره با تاسو مرسه قربانه وای او مونږ به هم قربانه وو. اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوے بسر و قد خرامان سکړما. چې اسلام پکې نه پاکستان موږ سکو وای ځکه پاکستان سکو چې اسلام پکې نه، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوے بسر و قد خرامان سکړما. چې علاج میں د مرض کولې نشي، چې علاج میں د مرض کولې نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبابت خالی منګول درمو، کبا شاهد اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لاو کم لوی خدایا، ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما. اخیری خبره و قیامت کې با د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی ووري، نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي، دا یو الله به حاکمی आवाज به وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ ټول بادشاہان به سرنګون ولاړي. आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ غياو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ او کی ریټ عدالت عالیه کې به ریټ کی سبا وای وقال الرسول پتاسو بداوو کی پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما سمرا قوم چې ولار ده خدای دې بستا په قرآن پوری ټوکی کولې. دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای رسول الله کوي، نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي اگر رټ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جان د قرآن تجون نہ وقف کولو باندې با په قیامت کې رټ پتا سکی. واخر دعوانا ان الحمد لله. یا الله یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول.
یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدایا تدا جوړ کړه ملک پروردگار په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلاری دي یا الله ټول ته هدایت دنه کوي. خدایا زمونږ خزو ته هدایت دنه کوي. زمونږ لونو ته هدایت دنه کوي. زمونږ بچو ته هدایت دنه کوي. یا الله دا در خپل ملک پروردگار په دین آباد کې. او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو سوق دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکي او که هدایت نه ورمېږي مات کې. الله دې تاسو څومره چې د جلسې تراغلي خدای دې تاسو ټول شری مقاصد پورا کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کی چې هغه په راضي کیږي او زمونږ آخرت په خشي. الله دې علماء ته د دین د خدمت کولو دین زیات توفیق ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات